سلامونه او نیکې هیلې. تمه ده چې د صحت په جامو به سمبال وای. د باران هندارې خپرونه ده. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ په دې خپرونه کې زموږ سره تکړه شاعران او لیکوالان راسره وي. نو نن هم زموږ سره په دې خپرونه کې تکړه شاعر او لیکوال شریف عجبزوی صاحب راسره دی. عجبزوی صاحب په خیر راغلی زموږ خپرونې ته. مننه جوهر صاحب، خیر اوسئ. مننه کوم له دې چې زموږ بلنه ومنله او زموږ خپرونې ته راغلی. عجبزوی صاحب که په لومړیو کې دې ته راشو چې زده کړې مو تر کومه کچې پورې کړي او په کومه پوهنځی یعنې کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي؟ زده کړه خو جوهر صاحب د 5م صنف پورې په خوست ولایت کې مې کړي، نو وروسته د هغې نه تر 14م صنف پورې په کابل ولایت کې. ډېر ښه. او ته 14م صنف پورې تاسو زده کړې دي. او کومه پوهنځی؟ د اقتصاد پوهنځی. اقتصاد پوهنځی. ډېر ښه. څه وجه شوه چې تاسو شعر لیکلو ته مخه کړه او تاسو شعرونه لیکئ؟ جوهر صاحب نو تقریبا زه په 8م صنف کې وم چې نو اکثره شاعرانو غزل او بیتونو دغه به ډېر خوند راکولو، نو د دغه سره مې شوق و علاقه وه، نو همغه وجه وه چې ما هم د غزل لیکلو ته مخه کړه. ډېر ښه، بریالی اوسئ. او څومره وخت کې چې د شعر لیکلو ته مو مخه کړې ده؟ یعنې تاسو وویل چې 8م صنف کې وایي، وروسته د 8م صنف څخه تاسو تر اوسه پورې څومره شعرونه تاسو لیکلي دي؟ وجه دا وه چې د دغه سره ډېره علاقه وه که نه، او نو شوق و. تقریبا 3 کاله کېږي، په د 3 کالو کې شاوخوا 400 غزل مې لیکلي دي او لکه بیتونه دي، نو په دې کې یو څه نظمونه هم لیکلي دي. ډېر ښه. یعنې نظم هم تاسو لیکئ؟ نظم هم ده. ډېر ښه. عجبزوی صاحب لیدونکو ته نظم وړاندې کوئ او که غزل؟ په لومړی کې به غزل ووایو، نو هیلهمن یم چې خوښ مې شي. مهرباني. جوهر صاحب غزل ده چې په محفل کې چې د مال دولت کیسې شي. په محفل کې؟ په محفل کې چې د مال دولت کیسې شي، زه مې زر ورته مورکۍ مثال کې ورکړم. واه، ډېر. او چې ملا راته صفت د حورو وکړي، سم دستي د کابلۍ مثال کې ورکړم. واه، ډېر ښه. ډېر. او چې له ما څوک د افغان پوښتنه وکړي، چې له ما څوک د افغان پوښتنه وکړي، د یتیم بچي سلګۍ مثال کې ورکړم. ډېر ښه. او د غمو مې چې مثال چېرته کې راوړم، د فقیر په کور ګلۍ مثال کې ورکړم. واه، ډېر اعلی. او چې له ما ستا د یارۍ ثبوت څوک غواړي، چې له ما ستا د یارۍ ثبوت څوک غواړي، لاس کم جیب ته ستا نتکۍ مثال کې ورکړم. واه، ډېر ښه. ډېر اعلی. او چې د عشق له نتیجې څوک خبر نه وي، خپل کچکول د ملنګۍ مثال کې ورکړم. ډېر. او د مورکۍ د لوی نعمت چې وي بې برخې، عجبزوی ورانه نړۍ مثال کې ورکړم. ډېر ښه. مننه. ډېر اعلی. عجبزوی صاحب واقعا چې خوند یې وکړلو. عجبزوی صاحب که دا راته ووایئ خپله د غزل څه معنا او د نظم سره یې فرق څه دی؟ جوهر صاحب د غزل خو مختلف تعریفونه دي، لکه استادانو د دې رقم د تعریفونه کړي دي. نو یو خاص تعریف پیدا درته وکم چې غزل چې دا اکثره داسې تعریفوي چې د ښځو سره خبرې کول دي. نو یو بل تعریف یې داسې ده چې مثلا یو ځای کې یو هوسۍ ده، هغه زخمی شي. کله چې هغه زخمی شوه، د هغې د خولې نه یو ناره وځي، نو هغه ناره چې وځي هغې ته موږ ویلی شو چې غزل ده. همدغسې شاعران دي که نه، شعرونه لیکي، هغه د شاعر د زړه د درده چې څه بهرېږي هغه لیکي، نو هغې ته موږ ویلی شو چې غزل ده. او نظم هم لکه غزل د نظم یو قسم ده، او نظم هم لکه همدغسې تعریف کولی شو. نو فرق د دوی دغه ده چې نظم په خپله یو پراخه لمن لري، او غزل چې ده د هغې لمن بیا ډېره کوچنۍ ده. په نظم کې ډېر څه ځایږي، لکه په یو مشخصه قافیه باندې نه ختمیږي، او غزل چې ده هغه بیا په یو مشخصه قافیه باندې هغه ختمیږي، نو پای مومي. نو د نظم او د غزل دغسې توپیر ده. ډېر ښه. عجبزوی صاحب د چا شعرونه زیات اورئ او د چا شعرونه زیات لولئ؟ زه خو په خپله مخکې مې وویل چې شوق علاقه مې د دغې سره ځکه هغه شوه د غزل لیکلو سره چې ما به په خپله د تراب صاحب ډېر شعرونه او نظمونه اورېدل، نو ډېر خوند مې ورنه اخیسته. او په دې نو باقر صاحب هغه مې شاهنواز باقر صاحب غزلې به مې اورېدلې، نو د هغې واقعا ډېره زبردسته
خوندوره شاعري کوي. ډېر ښه بریالی اوسئ عجبزی صاحب. اورېدلی مو دي چې تاسو انقلابي شعرونه هم لیکئ. بله و جوهر صاحب، لیکلي مې دي لکه قسم قسم شعرونه دي، نو انقلابي شعرونه لکه د اوس وخت سره شته هغه هم لیکم. ډېر ښه. تاسو یو شعر انقلابي شعر لیدونکو ته وړاندې کولی شئ؟ او په سترګو جوهر صاحب. مهرباني. او غزل ده چې د نکریزې به شي شپه جوړ به اختر شي. د نکریزې د نکریزې به شي شپه جوړ به اختر شي، پښتانه کټول راټول په یو ټغر شي. واه ډېر ښه. مننه. چې د نوک ځواب په څوک ورکړي ظالم ته. چې د نوک ځواب چې د نوک ځواب په څوک ورکړي ظالم ته، چې پیدا په مونږ کې بیا داسې یو نر شي. واه ډېر ښه ډېر. او پلانونه د چې شڼ شي زړه د مړ شي، ستا د داسې بلاګانو باندې سر شي. پلانونه د چې شڼ شي زړه د مړ شي، ستا د داسې بلاګانو باندې سر شي. او باید د چې چا چې مونږ له خپله کوره یو بې کوره، چا چې مونږ له خپله کوره یو بې کوره، رب از مونږ په شان د دوی هم در په در شي. واه ډېر اعلی. او چې د ځان په ویر متم باندې ککړ شي، چې د ځان په ویر متم باندې ککړ شي، ورنه خلاص چې پښتانه د لارو بر شي. واه ډېر ښه. او خدایه ته پرې د نړۍ ظالم حاکم کړي، خدایه ته پرې د نړۍ ظالم حاکم کړي، چې د ظلم یې ورما دواړه اخکر شي. واه ډېر ښه. او عجب زویه چې د حق خبرې کړې ته، ډېر خوږه خوږه یاران به مرور شي. ډېر ښه ډېر اعلی. عجبزی صاحب، تاسو په آینده کې تصمیم لرئ چې خپل زده کړې نورې هم مخته یوسئ، او په کومه برخه کې غواړئ چې خپل زده کړې مخته یوسئ؟ نو ښه پوښتنه ده جوهر صاحب، چې اوس خو حالات داسې دي چې یعنی باید په هر حالت کې سړی زده کړه وکړي. نو اوس داسې زمینه نه ده مساعده چې سړی زده کړه وکړي او ادامه ورکړي. نو غواړم چې خپل زده کړې په دغه خپله رشته کې چې اقتصاد ده که نه، نو په مخ بوځم. ډېر ښه. بریالی اوسئ. موږ تل د ستاسو د بریالیتوب په تمه یو. او په اوسني وخت کې ستاسو په نظر په اوسني وخت کې څه ته زیاته حاجت ده، یعنې لیکوالي زیاته وشي او که شعر لیکل زیات وشي تر څو د پښتو ادب تشه پرې ډکه شي؟ جوهر صاحب، په اوس وخت کې خو لکه باید لیکوالي هم وشي او غزل هم ولیکلی شي، لکه باید د پښتو هغه تشه چې ده هغه باید ډکه شي. لکه لیکوالان باید په خپله هڅه وکړي چې هغه تر خپلې وسه پورې نو هغه تشه ډکه کړي د پښتو. نو همداسې شاعران هم باید هڅه وکړي. تنها په دې باندې نشي کېدلی چې لکه شاعران نو هغه تشه ډکه کړي، په دې باید لیکوالان هم زیار وباسي او همداسې شاعران. نو کله چې دغه دوه لکه خپل هغه همکاري وکړي د دغه برخه کې او زیار وباسي، نو انشاءالله چې هغه تشه به ډکه شي. ډېر ښه. عجبزی صاحب، یو غزل اورو ستاسو په خوښه باندې. مننه. یو غزل به نو ټولو مرغانو ته ډالۍ کړم چې ډېر ښه د دوی په هکله مې لیکلی ده. مهرباني. غزل ده چې خفه درنه مورکۍ وي تور ماتم وي، چې خفه درنه مورکۍ وي تور ماتم وي، ژوند نو څه وي تاریکي وي جهنم وي. ډېر. او که دا ټول جهان مستی وکړي او ګډ شي، که دا ټول جهان مننه، که دا ټول جهان مستی وکړي او ګډ شي، ته به مست نشې په زړه کې به د غم وي. او جوهر صاحب، یو دیدن یې د کعبې طواف کول دي، یو دیدن یې د کعبې طواف کول دي، د مورکۍ د لاس اوبه آب زمزم وي. ډېر ښه ډېر. او چې ادکه مې ترڅنګ نه وي رنځور شم، چې ادکه مې ترڅنګ نه وي رنځور شم، لکه زړه باندې مې پروت ظالم لاړم وي. ډېر ښه ډېر. او تسلي پیدا کړي زړه مې پرې تسکین شي، تسلي پیدا کړي زړه مې پرې تسکین شي، وایم شکر مور لرمه زړه مې جام وي. او یو بوسه د مور بچي ته جوړ ملهم شي، یو بوسه د مور بچي ته جوړ ملهم شي، فکر نه کړم د ملا به داسې دم وي. او خوښ به نشي چې یې مور وي ازار کړي، جوهر صاحب خوښ به نشي چې یې مور وي ازار کړي، که یې جیب ډک له ډالر او درهم وي. او عجب زویه زړه مې موړ له زندګۍ شي، عجب زویه زړه مې موړ له زندګۍ شي، چې په سترګو یې د اوښکو کله نم وي. ډېر ښه ډېر. عجبزی صاحب، ګرانو لیدونکو ته او بالخصوص لیکوالانو او شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی؟
جوهر صاحب د ما خو پیغام دوی ته دغه ده چې اکثره په شاعرانو او په لیکوالانو باندې ډېرې نیوکې کېږي. بالکل نو دوی باید هغه د څوک چې په دوی باندې نیوکه کوي نو د هغوی هغه مثبته نیوکه هغې نه باید دوی یو څه زده کړي او هغوی چې هغه د منفي نیوکه کوي نو باید د هغوی په هغه نیوکه سې ونه ګرځي او دوی باید خپل شاعرۍ ته او لیکوالۍ ته دوام ورکړي. ډېر ښه. عجبي زوی صاحب مننه له دې چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ خپرونې ته راغلی. مننه تاسو نه او ستاسو د خپرونې نه او د خپرونې کارکوونکو نه د باران پلاس خپرونې اوریدونکو او لیدونکو. مننه ژوندی دې وي. مننه لیدونکو چې د خپرونې تر پایه زموږ سره پاتې شوئ او یاد دې وي چې د دې خپرونې مالي حمایت ګولډن سټار هوټل او رستورانت په غاړه اخیستی دی. تر څو چې زه بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضریږم په الله مو سپارم.